جی او د ژغ قدرمنې ستړي مه شئ امید لره چې روغ جوړ او خوشحاله وئ څو ورځې مخته تاسو ته پته وه چې زه هیډکوارټرز هسپتال ونه ته مې راغلی وم نو هلته د ډایلیسس چې کوم بیمارون وي هغه ایم اس ډېره بدتمیزي ورسره کړله هغه سټاف ولته دوی ته مطلب هغه ډایلیسس نه کړل ورته ویل چې دغه توس د بار د شلم هسپتال د شیخ فاطمه هسپتال یې توس هغې ته ورشئ ولته دغه وکیلو ډېر پریودونه ورته کړي وي نو هغه چې کوم بیمارون وي پکې یو سپیشل خلیل نو خلیل یې پرین بلیک میل کړی دی خلیل ته یې ویلي وي ولته چې کوم کسون وي لوړ وي هغې مو ته وویل چې ډېر زیات یې تنګ کړه چې ورته وویل چې څه پره چې ته ویډیو نه وکړې نو موږ تو ته ډایلیسس نه کړي نو بلیک میل کړی دی خلیل مخته ږغ دوغ وروی چې ولته د ډایلیسس ته دی ویلوړ و څه یې ویلل ګایز راسه دلته راغلي چې ډایلیسس مې ته دلته نه ورکوي دلته ویله نه درکوي ډایلیسس د هسپتال کې په دا کې په دا کې دا نه ورکوي چې شلم ولته مې نه ورکوي بس مصیبت دا ده چې موږ د راته محتاج یو او چې 12 بجې لا کټ شوي دلته نه کې راځي موږ خو چې 3 ورځې وځي باسې مړی 15 ورځې شي چې مې ډایلیسس نه دی کړی خو قسم نصیب تاسو مونږه نه دی لوند مونږه ما خوښه ده دا مراتانګي ویډیو وکسي چې د دلته ارګنایزیشن چې کوم دی چې په دای بلیک میل کړی دی د ته ویل دي چې تو ته مې ډایلیسس نه کی تو ته مې د ډایلیسس سامان نه درکوي چې څو پر تو دا ویډیو نه وی کړی نو لکه دا تو سیر بار وای دای سوي السلام علیکم زه خلیل یم او مو زه د کوارټر ترغلی یم د شلام کې هسپتال کې سامان ختم شوی بیا زه کوارټر ترغلی یم ماشاءالله کوارټر کې سامان راته میلاو شو او کله چې شلام ته راشي بیا دی ته خپل سامان ور واپس کوم بل مونږ چې مخته ویډیو شوی وي خامخا سړی نه غاشي په غلطي چې یا بل څوک غلط نره دا جمع ده چې مونږ غلطي کیږي په ویډیو کې او ماشاءالله مو سره کوارټر کې ډېره قرباني وشوه او څه پریشانۍ ته نه یې ور کړی ماشاءالله الله د دې کامیاب لږ د اخري الفاظ د تاسو بار وایي چې د دای څومره مجبور کړی دی په اخري کې چې کله الفاظ کو څومره دوک او څومره پریشان دی په اخري کې لږ بیا وکسي مان یې راز کو او څه پریشانۍ ته نه یې ور کړی ماشاءالله الله د دې کامیاب دا مطلب دا ارګنایزیشن دا هتاروغی دا کسبونوستی دا ارګنایزیشن نه دی په چار دادو چې میږ چک شي په دا باندې باقاعده کیس وکي د میږ بیمارون بلیک میل کوي دلته نور ډېرې کیسې دي پابند ژغېږي ډېرې کیسې پکې راونې دي په هغه باندې ورې په ورې باندې ژغېږي خو دلته د وچه خوړه چې کوم چیرمن دی لږ میږ د یغ نه پښتنه وکي چې ته خو د دولت د غیر نږدې علاقې تر تا وایي چې د هسپتال څرنګه دی لکه څرنګه تاسو ته پته دو چې میږ لور وزیرستان ونه ډي ایچ او هسپتال چې کوم دا وس مر په وخستای و څوک له مخه موږ مر په یو پرایویټ انجودو موږ خو شایند ورته وک خوشحال شولي موږ چې مر په داسې چاره وکړو هیلث کې مثال خل فسیلیټیټ کو د بعد مرغه هیلث دا مر چې کیم دی دا هر میاشت 3 میاشتې نه بعد کله یې چې د فند مسله د فند نه ریلیز کیږي قسم سہولت وس د مش خلک نه ورکوي دا کوم خلک نه فسیلیټیټ کوي زه د کې پی کوم وزیر صحت دا نه ریکویسټ کوم چې بل خصوص ته دا باندې فوکس ورکو او د میش ام پی جناب عجب ګل صاحب چې دا خو دا نظر انداز کوي نه بار خلک دا ډیماند دی چې د میش ډي ایچ او هسپتال ونه چې کوم دی هغه دا فعال فنکشن شي وس هغه مرګ چې کوم دی امن معنی کو هغه سم سیستم نه چلوي کریم الله د وچه پړې چیرمن چې د وویل چې دلته اسې جامع شری کړی دو دلته غپلې شری کړی دي هسپتالي بربود کو دلته ډېر به خوانده جامع راونی دي او خلک ډېر زیات شکایت کو نو په چار دغه دو چې میجر چک شي وس په دا وست ټیم کې چې دغه بیمارون چې کوم بلیک میل کیږي دا خو نن خلیل بلیک میل شوی دی دلته نور کوم قسم بیمارون دلته خو د میج ډېر قسمه خلک پر سي دلته د نور څنګه خلک بلیک میل کوي څرنګه خلکو مطلب دی څرنګه دلته ټریټ کوي هغه سره د دې څرنګه راوي چې و د ډایلیسس چې ویني چې دا غریب ډیر زیات په تکلیف ته د متفا ریپورت کال پاس وکړل چې په ځکه پوسخنه لوند خواشي ما چې د یوره دا انسان چې دا حالت رسیدلی دی دا بلیک میل کوي نو نور دلته د څرنګه خلک بلیک میل کوي ورچک شي د دغه خلاف کمپاین و چلاوي چې په سوشل میډیا کمپاین و چلاوي چې د ارګنایزیشن بلیک میلر دی او د سټاف چې څومره دلته نو سي دا بلیک میلر دی او سره چې د ایم اس کیم دی دا بلیک میلر دی نن بس د غمره پرتون کې پروګرامینه کو په نور موضوع سره راغلی اجازه ترسکي